الحمد لمن له البقاء والقدم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. معززو قدرمندو ورونو او خويندو، لله الحمد پر مونږ او تاسې باندې یو ځل بیا د لوی اختر مبارکې شیبې را رسېدونکې دي. نو په دې مبارکو شپو کې چې کوم اعمال د ثواب دي هغه باید هر مسلمان زده کړي او ځان ورباندې خبر کړي. یوه د فضیلت خبره خو دا ده چې کله کوم څوک اختری کوي، قرباني کوي، هغه ته دا خبره باید زده وي چې تر اختر 10 ورځې مخکې باید په دغه 10 ورځو کې دی د خپل سر ویښتیان، د بدن ویښتیان او نوکان دا هیڅ کټ نه کړي، په دغه 10 ورځو کې پرې نه کړي. چې کله د اختر ورځ راسي او دی قرباني وکوي، نو د قربانۍ وروسته به بیا دی د خپل ویښتیان یا نوکان یا نوره صفایي هغه به بیا کوي. په صحیح مسلم 2 جلد کې حدیث راځي، حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک و فرمایل، اذا دخلت العشر، چې کله د ذوالحجې دا 10 ورځې را داخلې شي، واراد احدکم ان یضحي، او یو څوک ستاسې دا اراده لري چې اختری وکړي، دا حکم هغه چاته دی چې هغه قرباني کوي، نو حکم دا فلا یمس من شعره و بشره شیئا، هغه دی بیا خپل ویښتیان د بدن او نوکان دا به یو شی هم نه کاټ کوي، نه به یې پرې کوي. او بل حدیث شریف کې راځي د سنن ابي داود، حضرت عمر ابن مسلم د دې روایت کړی دی، وایي چې ما د سعید ابن المسیب رحمه الله څه واورېدل، او هغه دا حدیث بیا د ام سلمه رضی الله تعالی عنها څه اورېدلی. هغه مبارک وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی، من کان له ذبح یذبحه، هغه څوک چې هغه لره قرباني وي هغه اختری کوي، نو فاذا اهل هلال ذی الحجه، چې کله آواز وسي را نوې سي میاشت د ذوالحجې، فلا یأخذن من شعره ولا من اظفاره شیئا، دغه کس به بیا د خپلو ویښتیانو څخه او د خپلو نوکانو څخه یو شی هم نه کاټ کوي او نه به یې پرې کوي، هغه که د بدن د هر ځای ویښته وي، حتی یضحي، تر څو چې اختری نه وي کړی، چې اختری قرباني هغه وکړي، نو د هغه وروسته به بیا خپل نوکان کاټ کوي او خپل ویښتیان به کاټ کوي. معززو دلته مختصره تشریح دا ده چې دا عمل مستحب دی، ثواب انتهایی زیات دی، تشبه راځي د حاجیانو سره، نو الله تبارک وتعالی په دې کې هم ثواب ایښی دی، نو ځکه نبی علیه الصلاة والسلام دا حکم کړی دی. خو بعضې کسانو ته دا شک و شبهه پیدا کېږي، یاره چې که په دې 10 ورځو کې زه نوکان کاټ کم یا کم ویښتیان پرې کم، نو کیدای شي زما قرباني خرابېږي. نو دا سوچ دې د خپل ذهن څخه لیرې کړي. که څوک په دغه 10 ورځو کې دا عمل وکړي، یا ویښتیان کاټ کړي یا نوکان، نو هغه ثواب یې د لاسه ووتی، لیکن قرباني ته یې کم تاوان نه رسېږي او ګناهګاره هم نه دی په دې باندې، خو چې کم ثواب ورکول کېدی هغه ثواب یې د لاسه ووتی. په دې کې یو عظیم ثواب شته چې تشبه د حاجیانو سره
نو دا عمل باید هر څوک وکړي. نو تاریخ د دې د ذوالحجې چې کله او دا میاشت را داخله سي، نو تاسې هم د یو بل نه پوښتنه کولی شئ چې دا میاشت کله راځي، تاریخ وګورئ. نو څنګه چې ذوالحجه را نوې سي، بس بیا به د دې ورځې څخه تاسې د خپل نوکانو ویښتان نه کاټ کوئ. یا لا دا چې کله د ذوالقاعدې دا اوس روانه میاشت ده، د دې میاشتې نه 20 تاریخ سي، د دې د لمر لوېدلو وروسته بس شروع په وکئ. د دې د لمر لوېدلو وروسته قصد وکئ چې نه به ویښتان کاټ کوئ او نه به نوکان کاټ کوئ. او کم چې د 2019 کال دی، نو د هغه د اګست د میاشتې د اول تاریخ نه به شروع کېږي. د لمر ختلو د لمر لوېدلو څخه وروسته د اول تاریخ د اګست دا شروع ده. دا قصد دی چې د دې تاریخ به بیا څوک دا ویښتان نه کاټ کوي او نه به نوکان کاټ کوي. بیا چې کله د اختر ورځ سي، اختر ورځ قرباني وکړي، نو بیا به د خپل ویښتان کاټ کوي او نوکان به کاټ کوي. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسې د دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مولوي حکیم الله صابر الحنفي صاحب د پوښتنو لپاره د رابطې نمبر 0029314 و 88 440. والسلام.